السلام علیکم قدرمنو، نن د روژې مبارک میاشت شپږشتمه ده. نو انشاءالله دغه چرګان به اخلم او پړمندو کورنۍ به سپارو. نور غټ چرګان هم دي، هیله کوم راسره اوسئ. ورور دغه ټول یې حلال کړه، صحیح ده. چرګوړی راشکړو سره په ګډا راشکړو سره په ګډا کور په کور د مظلومانو راشکړو سره په ګډا ان شاء الله کور په کور او دې دا لاس دی ولي دا لاس دی مات شوی دی کنه ګرځېدلی یم مات شوی دی او مات شوی دومره پیسې نشته چې لاس جوړ کړم بس غریبي مې دی کنه غریبانان یې کونډې یم یو زوی مې د اعصابو تکلیف دی لیونی دی کنه بوډان پالشي کېږي 20 روپۍ 10 روپۍ راوړي دا کله نه مات شوی دا په 2-3 کال کېږي زما لاس مات دی دا مات دی او ما د نه ډوډۍ پخه کولی شم نه هېڅ شی کولی شم چې دوايي وکړي جوړېږي او دوا کوم جوړېږي دا وګوره حرکت کوي داسې او دې ځای کې د پوستکي کې ځوانده دی وګوره داسې درد کوي داسې درد کوي تمام شپې ناسته یم څومره مشکل مصرف راځي مورکه بس الله پوهېږي ته دا مخکې ډنګران وویلې که نه وایي 200 روپۍ د افغاني راځي که نه اوس بیا زما پاتې شو بیا ما وایي زه کوم نه لرم وس نه لرم شفاخانې ته ځم د انګور باغ ته قدرمندو ګوره دومره مجبوره ده لاس ګوره خوځېږي داسې وخوځوه لاس یې خوځېږي او دوا پیسې نشته چې درملنې وکړي نو زموږ د چرګانو روژه ماتې توضیح وه دا وهله مورکې دا ونیسه انشاءالله زه بیا د دې چې وسه زما برابره څو کونډې هستئ 3 کونډې هستئ دا وهله او بل هم رشه دا بل ونیسه مورکې 3 کونډې زه انشاءالله د دې لاس غم د خورمه راسره اوسئ چې کور په کور ځو داسې په مستحقو کورنیو باندې دغه مرګ ته سپارو قدرمندو دغه 10 خویندې دي ورور نه لري څو خویندې هستئ بچې 10 الله ورور نه لري بچه راکړه دا راکړه بل هم راکړه دا 2 دیو ته ورکړه صحیح شو دوړه ویسي بچه ځئ چې 10 خویندې دي زه یو بل راشه بچیا راشه خیر بچه جوړې غټ ورور دې شته بچیا لاس راکړه غټ توی کور کې قدرمند د کور سرپرست ده راکړه داسې کور دی چې سرپرست نه لري ځه بچیا ستاسو کور دی کور سرپرست لري غټ څوک شته یا توی کور غټ څوک دی توی بچیا قدرمند داسې مستحقو کورنۍ ته ورکړو دا ګوره دا ماشوم د کور سرپرست دی جوړې راکړه یو برخه زه بچه ویسه یو مرسته ورکړه دا هغه بل خزانانه راځي 2 کوره دا 2 ویسې بچه 2 کوره دي ویسې یې خوره کړي دی بچه راځه بچه څوک شته دی راځه بچه راسره مو شي ښه بچه جوړ مرسته راکړئ قدرمنو دغه دقیق سروی له مخې دا ډېر مستحقه کورنۍ دي دا ویسې بچه پخې کوي ماښام ته دعاګانې کوي دا مرسته چا کړی نور قدرمندو السلام علیکم لږ شاته شه السلام علیکم قدرمندو زه د سترګو نه کمزور یم شنکوري لرم دغه میلاد دی دا مې کور دی الحمدلله 3 بچي را په غاړې دغه دی هېڅ هم نه لرم نور بس دغه د الله درګاه ته دا شوکوري مې سهار څنګه ورځې سترګو کې دې نه ښکاري نه لږ ګزاره کوي خو د شپې بیا کار نه کوي شپې کار نه کوي او دا د کور دی دا مې کور قدرمندو دغه کور دی د پردې نه چاردیوالي نیولې ده انشاءالله موږ بل مرسته هم تا ته راوړو دغه روژه ماتې اوس ویسه صحیح ده بیا تاسو وینو السلام علیکم څنګه یې بچیا اوهو تو کوږې تو څه نه ډوډۍ خورې ته بچا ډوډۍ خورې وږې اوهو تم ریشه اوهو تم وږې الله دیو ته څه ورکوي دا وګورئ اوس دا وړې شي تاسې ښه بچا دې ته وخورئ زه بچا دا ورسره دننه کړه ځئ بچا ښه بچا ځئ حالات ته تاسې وګورئ چې داسې کورنۍ باندې موږ دا سپارو دا ویسه خوره کوي دا تو واخله دا تو واخله خوره کوي راکئ دا هغې بل خوره کوي ته ورکړه ویسه بچا دا کور ته ځه ځئ بچا کار مار کې نشته کار مار نشته دی
واده دې کړی څو بچي دي ها راکئ یو بل هم راکئ دا وهله توم قدمندو دغه دا اله ماشته بچا دا ونیسه بچا دا وخت د ښکاره نه شي بل بچا قدمندو دا ګورئ چپله کوته یې ګورئ چپل کې هم خپل نه دی دا بچا کوته یې ویسه دی بچا هاو قدمندو واقعا چې دغه ډېره مستحقه قریه وه دغسې قریه چې دغه کور نه تاسې ولیدلې چې په هر کور کې 2 3 کونډې وي نور اجازه راکړه